اکثره مسلمانان خپل منځي تضاد ډیر ساتي. دا ډیر بد مرض دی، دا پرېږدئ. د دې تضاد په خاطر باندې، د دې عناد په خاطر باندې، د دې ضد په خاطر باندې د ده هڅه او کوشش دا چې دا مسلمان دی ذلیله کړي، د خلکو په نظرو کې خوار کړي، رسوایه کړي. خو چېرته چې الله د چا ضلالت نه غوښتی چې دا ټول انسانان د هغه په ضلالت باندې اخته سي، بیا نسي ذلیله کولی. لہذا مؤمنانو په کار دا ده چې د مسلمان سره حسد، عناد، بغض ساتل دا ډېر غلط کار دی. دا حرام دی شرعاً. د دې قرآن قباحت بیان کړی دی، حدیث قباحت بیان کړی. بیا خاص کر د خپل شخصي مباد په خاطر، د ضد او د عناد په خاطر باندې پر مسلمان باندې تهمت هم وایي تر څو چې دی هغه رسوا کړي. کله د زنا تهمت ورباندې ووایي، کله د بدنظرۍ تهمت ورباندې ووایي، کله د درواغو تهمت ورباندې وایي چې ستا په باره کې پلانکي ماته داسې ویل، هغه هېڅ هم نه یې پیښه. کله د غلا تهمت ورته وایي چې دا خو پردی غل و، دا پردی جاسوس و، دا زه پیژنم، دا چپړاسي و، دا زه پیژنم. دا تهمت لګول په شریعت کې حرام دی. په 80% ځوانان او سپین ږیري د معاشرې ټول وګړي په دې باندې اخته دي. بې تحقیقه خبره کول، په یو جا پسې تهمت ویل، پلانکي ویل نو دی دا رقم. او د خدای بنده تا تحقیق وکړي. بغیر تحقیقه خبره کول څومره غټه ګناه کبیره ده کړه. دا پر ده باندې تهمت ویل دی، دا پر ده باندې بهتان ویل دی، او بهتان ویل څومره سخته ګناه ده. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې پر یو چا باندې الزام ولګوي، تهمت یې ولګوي، هغه تهمت او الزام درواغ و، په حقیقت کې په هغه غریب کې دا شی نه و کوم چې د الزام ورباندې لګولی. د ده سزا دا ده د قیامت په ورځ به الله جل جلاله دی و جهنم ته واچي، او کوم ځای ته به اچي چیرې چې د جهنمیانو د زخم وینې، نونه، زبونه چې جمع کېږي، هغه ځای به د ده هغه ټیکانه به د ځي. د جهنمیانو د بدن څخه چې کوم نونه روان وي، کوم ځونه روان وي، او کوم مردارې جړې اوبه او وینې روان وي، دا یو ځای جمع کېږي. دغه ځای د جهنمیانو د وینو ده، دا به د دې کسانو ټیکانه وي. الله دې مو وساتي تر څو چې په دنیا کې توبه نه یې کښلي، تر څو چې د الله د لوري ته متوجه سوي دي او د هغه څه معافي نه یې اخیستې. دا روایت بیخي ډېر د حدیث کتابو نقل کړي. مسند احمد، ابو داود شریف، مشکات، دا ټول د حدیث کتابو دا نقل کړی دی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي پر یو مسلمان باندې د حق الزام لګول دا د اسمانو څخه هم زیات دروند دی په ګناه کې. اسمانو څومره دروندوال دي، دا د هغه ډېر زیات دی. او الله په قرآن عظیم شان کې په بار بار ویل دی چې بېګناه مؤمنان او بېګناه مؤمناتو باندې د ژبې د لوري ایزا ورکول، پر هغوی باندې بهتان ویل، دا صریح او صراحتا ګناه ده. لہذا دا چمونه پرېږده. یو چا سره ستا تضاد وي، اول خو تضاد ساتل، بغض، عناد ساتل دا د مسلمان صفت نه دی، پرېږده. که چېرته بیا هم که د خپل تضاد د ساتلو په خاطر باندې یو چا باندې الزام لګول، تهمت لګول، هغوی باندې پچې خبرې کول، د شا لخوا په هغوی باندې داسې خبرې تړل چې په هغه کې دي، دا ګناه کبیره ده، دا حرام دی. د دې خبرو کولو والا ټکانه به جهنم وي، او د جهنمیانو کوم نولو، زبونه او وینې او ژړې اوبه چې چېرته جمع کېږي، دا به د ټکانې. الله دې مو وساتي.